الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو دا کما میاش چه اسلامی شورو دا اسلامی کال دویم میاش تا اول میاش مخ کے تیرہ شوا غیتا محرم ہوئی داغی متعلق سمسائل او سفضائل امخ کے بیان شویو او ذکر شویو او داغی پا زمن کے دا ختم نبوت پا حوالہ باندی خبر ہم شویو دا اس چکم روانہ میاشتا دیتا سفر میاش ویلے کی گی او دا اسلامی کال دویم میاشتا دا جاہلیت پا زمانہ کے دا نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلون مخ کے پاغ خلقو کے شرک و بت پرستی وا ناکارا اعمال پکیو دا انسانیت دا اخلاق و دا تہذیب نا پریوتی کارو نا پکیو
د درندګۍ صفات پکې موجودو په شکل انسانانو، خو باطن کې چې کوم دی زناورو، نو هغې کې څه عقاید داسې هم وو چې کله به وی دا ستوری راوخیږي نو دا سپیره دی، او دا ستوری چې راوخیږي نو دا ښه دی، دا مونږ ته خیر رسوي. د بوتانو نه غوښتل نو د ستورو نه دا تمه لرله، د بوتانو عبادت کو نو ستورو کې هم دا عقیده وه چې دا خیر رسوي او دا شر رسوي. حالانکه خیر او شر دا د الله د طرف نه دي. چاته تکلیف رسی، بیماری رسی، مالی تاوان رسی، دا هم د الله د طرف نه دی، او دی کې د الله په دې بنده باندې امتحان دی او ازمیخ دی. او چې خیر رسی، صحت دی، مالداری دا، اولاد دی، بشمار خبری دی، خیر او د شر دا لمن ډیره لویه لمن ده. نو چې دا رسی نو په دې کې هم د الله ازمیخ او امتحان دی چې دا بنده په دې حالتونو شکر ادا کوي که نه. خیر او شر د الله په لاس څه سره تعلق نه ساتي. بیماری م الله راولي، بیماری لرکوي هم الله. نو په دې مشرکانو کې یو عقیده وه، او هغه دا وه چې دا میاشت کله راشي نو دا سپیره میاشت ده، سفر دا میاشت دې ته سپیره میاشت وي، او دې کې نقصانات خلکو ته رسي. دا د هغوی یو عقیده جوړه وه، حالانکه خبره خو داسې نه ده. تکلیف رسېدل نه د میاشتې سره تعلق ساتي، نه د ورځې سره تعلق ساتي، نه د شپې سره تعلق ساتي. بس الله چې کله وغوښتل انسان ته به تکلیف ورسوي، او چې الله ورته تکلیف نه رسو نو دا کله دنیا که راغونډه شي د هغه به نوکه مزار نه کړي. الله چاته خیر رسوي ټوله دنیا یې نشي منې کولی. الله چاته خیر نه رسوي ټوله دنیا ورته خیر نشي ور رسولی. نو هغې به وي په بعضو څیزونو به بدفالۍ نیولي. یاره دا څیز راغی، دا مرغۍ زمونږ کور ته راله، دا سپیره ده. پښتانه هم داسې کوي، بدفالي نیسي. وی کارغه چې کینی په کور نو دا ښځې ورته څه خبرې کړي. حالانکه د کارغه غریب صاحب د خپل ډوډۍ سره کار دی، که چې د شکور کې ښکاره ولیده په هغې رامنډه کړي ځان له دې ډوډۍ پور کړي. او که زنانه غوښه کټ کوله او د دې نه پاتې شوه دا څه کار له پاسېده چې دا خبرېږي کارغه وړي. غریب خو د خپلې خېټې سره کار. مونږ وایي کارغه په دې بلۍ کېناستې، خو ګورې د خیر زیری راله راکړه، د شر زیری رانه کړي. اوس هغه ستا په ژبه څه پوهېږي؟ د هغه ځان له ژبه ده، ستا ځان له ژبه. ته خپلې خبرې په خپله ژبه کې کوې، خپلې خبرې په خپله ژبه کې کوې، هغه د دې نه څه خبره ده. هغه ته خو ټوکړه غوښه واچوه، ډوډۍ واچوه، بل د هغه کارو شو زیبه. نو جاهلیت په دور کې په دې خلکو کې یو دا بیماری موجوده وه، او یو دا خبره وه چې دا میاشت سپیره ده. نو چې دا میاشت به شروع شوه نو بیا به یې وی دا ماشومان بار مه راپرېږدئ، ښه دا دننه کور کې محفوظ ساتئ. او بعینه دقه عقیده اوس په پښتنو جاهلانو کې ده. کوم چې پوه دي خو هغې کې نه ده، خو جاهلانو کې، ناپوهه خلکو کې علم ورسره نه وي.
نو هغې کې هم دا عقیده پرته ده چې یاره په دې میاشت کې پیریان راځي ړانده ګوډ راځي. ما په دې مخکې ډېر بیانونه کړي ړانده ګوډ راځي. نو زه اکثر تپوس کوم چې دا ړانده ګوډ څوک دي او دا د کوم ځای نه راځي او چې بیا ړاندم دي او ګوډم دي نو بې خونده یارېږي دې سره. دا خو معلومیږي نه چې تړون ګوډې نو که شر سپیم د پسې منډه کړه نو د دې خپې نه به یې نیولې ځکه ستا ته ګوډې تړون دی. که پیریانو ته ړانده ګوډ وې نو زخاتیک ته ړانده ګوډ راغله نو چې ړانده دي او ګوډم دي نو په تا پسې به منډه څه ووایي تا به د مرۍ نه څنګه ونیسي خو تی د مرۍ نه ونیسه که نه. دا زمونږ د دین نه لرېوالی دی. کنې الحمد وایا آیت الکرسی وایا قل هو الله احد وایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وایا ځان پې دموه نه به ړانده راځي او نه به ګوډ راځي او نه به بینا راځي او نه به اورېدونکي راځي. د شیطان د ضرر نه ځان بچ کولو دپاره کثرت ذکر ډېر ذکر او خصوصا آیت الکرسی او د آخري صورتونه دا علاج دی. نو د ړندو ګوډو نه ولې یارېږي؟ دا زمونږ یو ناپوهتیا ده لا علمي ده خبر نه یو د دین نه. اکثریت دا خلک مړه نن سبا سړی پوهېږي زه هم دروغ وی پوهېږي خو د دنیا په کار پوهېږي دین په کار نه پوهېږي. د دنیا په کار باندې موږ شنه منظري یو فورا هغه زده کوو هم او پوهېږو پې هم زمیندار په زمیندارۍ پوهېږي لوار په لوارۍ پوهېږي ډاکټر په ډاکټرۍ پوهېږي خو دغه ټول په دین نه پوهېږي. د دین د خبرې به باقاعده تپوس کوي. بیا هم لا بعضې خلک کوي تپوس هله وکړي چې کار وکړي. پرونی خبرې لري خبره نه پرونی ما ته یو کس ټلیفون یو جینۍ سره نکاح کړې ده او هغې رضاعي خور ده د یو مور پی دواړو راودلي دي. یا بدبخته دا خو د خور ده د خور سره نکاح خو نه کېږي. وی اوس څه وکړمه مې اوس څه وکړي فورا چې کوم دی نکاح ختم فورا چې یو سیکنډ پکې زیات تیر نشي. دا ولې که دې سړي د مخکې نه تپوس کړی وی نو د مصیبت کې به نه ګرفتار نو څومره زمانه به په ګناه کې ماته نور تپوس ونه کړو چې څونه وخت د واده دې وشو واده دې کړی که دې نه دی کړی څومره وخت به دې په که واده دې کړی نو څونه وخت دې په زنا کې تیر کو د چا سره د خپلې خور سره. استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون. څومره خطرناکه خبره. نو مونږ وایه هر سړی پوهېږي زه یم اډو پوهېږئ نه په څه پوهېږي په ډوډۍ خوراک پوهېږي په ډوډۍ خوراک هم نه پوهېږي د پیغمبر په طریقه باندې په ډوډۍ خوراک هغه هم په ودونو کې په ولاړه ډوډۍ خوري. د دې غټو خلکو مونږ غټ خلک دی مالدارو ته وایو دا دولتمند چې وي که نه دا مولا خو سي چڼی مڼی اوس مولا غټ سړی دی عالم غټ سړی دی د خدای په نظر کې خو مونږ ورته څه چڼی مڼی وایو. یو سړی به د قرآن حافظ وي زمونږ خوله خوږېږي چې وایي قاري صاحب دی خوا راشه قاري صاحب دا خبره قاری دی قاری سی دا خو تا هغه پورې خندا کې
قاری سے پډکه خوله وایه، ادب احترام سره وایه. زمونږ مولا کېنه مړه ستا د نسوارو دی خولې ته ګوره، زمونږ مولا ته به څه یې ستا مولا به څه. مولانا صاحب ووایه، مولوي صاحب ووایه، د ادب او د احترام الفاظ استعمال. خان له خو نوم دونه درون کې چې ګاډي کې نشي تللی، خان او منبر صاحب او زمونږ په دې وطن کې داسې منبران راغلي که نه چې هغوی ډوډۍ له لوښې پیتۍ له لوښې نه موندل، هغې مالدار شو، دولتمن شو، اوس چې خلک نوم اخلي ته به وایي د پیغمبر نوم اخلي، داسې په ادب او داسې په احترام. خبره خو پوهېږئ که نه؟ تاسو خیال ته راله احترام او ادب. نو دا زمونږ دا غټ خلک نه دی، دا مالدار، دا دولتمن، دا کروڑپتیان. اوس خو لکپتیان نشته، خبره د کروڑپتی ده او د ارپتی ده. دا خو موږ خوار پړق یو، 1000 روپۍ را سره راشي موږ وایو چې بس اسمان ته وخت. خو دغه غټ خلک زه ته خو دوی نه تپوس وکړه، د یو مسلې تپوس تې وکړه، د دین یو خبره تې وتپوسه. هیڅ باندې د دین په باره کې نه پوهېږي، نه غریب پوهېږي او نه مالدار پوهېږي. دین زده کوي د خدای بندګانو. خدای درته علما دومره پیدا کړو چې څومره چې کومه دی رکاوټ راځي نو دومره به علما ډېر پیدا کړي. څومره رکاوټونه راځي، په مدرسو پابندي لګي او د هغې باوجود زمونږ په طلباو کې اضافه دی. هلکه کلاس کې ځای نشته، کم ځای دی کېنو، داخله به درکم خو د ناستې ځای دی کم دی. تاسو فکر ته راله. نو د دین په لحاظ لوی خلک هغه دیندار علما، نیکان، صالحان، دا خلک. دنیا په لحاظ باندې مالدار او مال دولت ورسره دی، نو هغه لوی خلک دی. نو عرض مې درته کو چې دا خیالات او دا فکرونه، دا تصورات یا دا رسمونه او رواجونه دا مسلمانانو کې راغلي، حالانکه د دې هیڅ حقیقت نشته. نه ړانده ګوډ راکوزېږي او نه خېږي، او مه ترې یارېږه، بس قرآن وایه او ځان پې دموه. او نه په دې میاشت کې دغه اثر نبی علیه السلام وایي لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا سفر، تعدیت نشته. یوه بیماري د بل نه بل ته نه لګي، دا زما او ستا د ایمان کمزوري ده. دقه رنګې سپیروالی نشته. موږ سپیره اکثر یاره دا غوا چې م کور ته راوستې که نه، په دې کور کې هم د سپیروال راغلی، غوا مه راواله که نه، اتي راواله دې کور. خبره هلکه غوا د سپیروالي سره څه تعلق دی؟ غوا خو پوی کوي دا سپیره ده. نبی علیہ السلام وی سپیروالی نشتا. بار بار که چرتی وی نو بیا با پا خزا کی او پا اس کی سپیروالی وی، خو پا دی کی سپیروالی نشتا نو پا یو سیز کی نشتا، هیچ سیز کی سپیروالی نشتا، نو رزو کی، نشپو کی، نمیاشتو کی. دا میاشت اسلامی میاشت دا، عبادت پکیو کا، خدای پکی یاد کا، دا اللہ ذکر پکیو کا. تو دا سپیره می دا سپیره نه دا، دا ذهن نه دا خبری وباس. دا اوږده موضوع ده، خو د وخت تقاضا دا ده چې زه په دې نوره خبره ونه کړی شم. زما وروڼو زموږ عقیده ده د ختم نبوت.
زمونږ دا ایمان دی، زمونږ دا عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله اخیری پیغمبر نه، د نه وروسته به بل پیغمبر نه راسي. په دې وطن کې نه، په دې کل عالم کې یو فساد جوړ دی د قادیانیت، چې هغوی وایي نه، نبی علیه السلام اخیری پیغمبر نه دی، هغه نه وروستو به پیغمبران راځي. هندوستان کې یو سړي دعوه کړې وه، حتی چې د رسول الله مبارک زمانه کې هم خلکو دعوې کړې وې. اوس تاسو ولیدل دغه پېښور کې هم یو زناور دعوه کړې وه، هغه خو یو نوجوان غازی، الله دې زر تر زره د دغه جیل نه را آزاد کړي. هغه په جهاد وکړو او په عدالت کې دننه مردار کړو، ډېر ښه کار یې وکړو. چارسده کې ابوالز بل یو څاروی هغه لتېوال شروع کړي، نو هغه حکومت ونیو، بس سمبال یې حکومت چې ونیسو دا محفوظ شي. ځکه حکومت خو دا فیصلې تعالی نه کوي، حالانکه قانون جوړ دی چې ګستاخ رسول سزا هغه قتل دی، نه خو نه کوي. نو زمونږ خو نور څه وس نه کېږي، نو چغې به وو، نو بیانونه به کوو، جلسې به کوو. خو دا مسلمانانو یاد وساتئ چې دا جلسې جلوسونه چې کېږي نو دې کې د پارټۍ نوم نشته. ټیک ده، مشري به علما کوي، ځکه چې دا د علم خبره ده او د دین خبره ده. عام مسلمانان به صرف دا عقیده لري چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی. عام مسلمانان په دې دلایل نشي پیش کولی. هلکه د قرآن په کوم آیت کې راغلي، عام مسلمان ته پته نشته. عقیده دغه ده، خو د قرآن د خو آیت نه دی معلوم ده. حدیث کې کوم ځای کې راغلي نه دی معلوم. نو مشري به یې څوک علما به کوي. او زه خو دا یو خبره کوم، زه وایم که نیشنلیان دي، که پیپلیان دي، که مسلم لیګیان دي، که بل پارټي ده او که بله پارټي ده، دا ټول مسلمانان دي که کافر دي په دې ملک کې چې اوسېږي؟ مسلمانان دي که او دا ټول لا اله الا الله محمد رسول الله وایي که نه وایي؟ او دا ټول ختم نبوت مني که نه مني؟ هر یو د دې قایل دی. زه وایم یا لکه مولیان په ځای پرېږدئ، نیشنلیانو ته هم تاسو راوځئ، جلسه وکړئ، شابسې د خپل ایمان اظهار وکړئ. پیپلیانو ته هم تاسو راوځئ، مسلم لیګیانو ته هم تاسو راوځئ، ځکه چې دا عقیده ستاسو هم ده، دا یوازې د مولا نه ده، دا یوازې د تبلیغي نه ده، دا یوازې د پیر صاحب نه ده. دا عقیده د ختم نبوت دا د هر کلمه گو مسلمان، د هر کلمه گو مسلمان مړه چې دی ټکی مونځ هم نه کوي، نو د هغه دا عقیده چې نبي علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته. هم د دې سلسله کې په 15 تاریخ، دا د دې میاشتې نن 25 تاریخ دی، د بلې میاشتې 15 ورځې پکې منځ کې پاتې، د بلې میاشتې 15 تاریخ باندې مردان کې عظیم الشان کانفرنس همدغه عقیدې په بنیاد باندې کېدونکی دی. او د هغې دپاره علماو دا خبره خوره کړې چې تاسو په جمعو کې هم دا خبره وکړئ. تاسو چې کومه دی دې دپاره وړې وړې جلسې په خپل کلو کې علاقو کې مقرر کړي. زمونږ په دې کلي کې هم دغلته کلي منځ کې بل جومات دی، هغې کې هم سباله هم په دې باره کې اجتماع مقرر کړې ده. علما به ورته راځي، کم مسلمانان حاضري کولی شي را دي شي، ورته که نه یي دې ته نه یي نو کم از کم د مردان هغې ته خو چې لاړ شو، چې خدای ته خو مو دونه غاړه ښکاروئ چې خدایه دا خبره مې کړې وه، د ختم نبوت عقیده مې وه، د ختم نبوت باره کې مې تقریر کړی و، بل مسلمان به وي خدایه ما اورېدلی و، بل مسلمان به وي ربه زه خو 10 قدمه تللی ومه، بل مسلمان به وي خدایه ما خو 200 او 1500 روپۍ کرایه لګولې وه.
د نبی علیہ السلام شفاعت براته په دې نصیب کیږي. شفاعت دا یاد وساتئ زمارونو. نو دې جلسو کې خالص د خپل ایمان د تقویت او د مضبوطیا دپاره، د پاټۍ دپاره نه، د خپل ایمان د حفاظت دپاره په دې کې شرکت وکړئ. درېیمه خبره اخري هغه دا ده چې تاسو ټولو ملګرو ته معلومه ده چې مونږ یو دا هفتواره اجتماعي د جمعې په ورځ او یو ماهانه اجتماعي. ماهانه اجتماع د هرې میاشتې اول جمعه چې راشي د زیارت په ورځ د مازدیګر د مانځه نه ماسخوتنه پورې دغې ته موږ ماهانه اجتماع وایو. دغه ماهانه اجتماع انشاء الله د راتلونکي زیارت په ورځ 1 تاریخ وي، د اکتوبر 1 تاریخ وي، د مازدیګر نه تر ماسخوتنه پورې دا اجتماع وي. هغې کې د شرکت څوک چې دا آواز اوري، اکه د دې کلي خلک دی، که تاسو یې او که بل ځای ته دا آواز رسي، بلکې تاسو یې دا آواز ورسوئ، ملګرو ته ووایئ. خالص دې کې نور څه نشته، اعمال دي او بیان دی. تلاوت به کېږي، ختمونه به کېږي د درود شریف، مراقبه به کېږي، دقه رنګې چې کوم دی بیان به کېږي. او موږ هر ځل د بیان دپاره یو عالم د بار نه راغواړو. دې اجتماع له مونږه د بار نه عالم شیخ عبدالسلام صاحب دارالعلوم شیرګل کې مدرس دی، ډېر قابل عالم دی، هغه ته مو دعوت ورکړی و انشاءالله. هغوی به چې کوم دی نو راځي بیان به کوي. دا زمونږ د دې ماهانه اجتماع مهمان خصوصي دی. او د دې نه علاوه یو اجتماع موږ کوو سالانه. هغه سالانه اجتماع به انشاءالله سکالې 15 نومبر باندې کوو. اکتوبر روغ په منځ کې دی، 15 هغه دي، یوه نیمه میاشت او 15 ورځې په دې کې پاتې، یو میاشت او 20 ورځې هغې کې پاتې. هغې له انشاءالله تیاری شروع دی. هغې دپاره موږ کوشش کوو چې هغه اجتماع مخکې الحمدلله هغه اجتماعګانې شوي دي او ډېرې ښکلې او درنې اجتماعګانې شوي دي. یریږئ مه، مونږ چانه اوټ نه غواړو. د روحاني اجتماعګانو کې دا خالص مخلص د الله د رضا دپاره چې ما ته هم خیر ورسي او تاسو ته هم خیر ورسي، په دقه نیت باندې. خبره پوه شوې؟ که بیا منبرۍ ته ودرېدم نو بیا خیر دی، بیا به درنه اوټ غواړم، خو اوس لا نه یم ولاړ، اوس ناست یم. تاسو خبرو چا خبره مشوره کړه، چا راته وویل هلکه وي استاد چې آینده الیکشن کې ودرېږي، مې زه خو هره پیره ودرېږم، الیکشن کېږي ښه زه ځم پکې ولاړ یم. خبره پوه شوې؟ خلکو خو مشوره کړې ده، ما خواره شو، اوس خو بوډا یم، اوس دغه منډو ترړو نه یم، اوس مې په دې ځای کې پرېږدئ چې د خدای دا دین خلکو ته وایو. به هر حال مقصد مې دا خو مې پکې هسې د مذاق خبره وکړه، ټوکې خبره مې وکړه. مقصد مې دا دی چې دغه اجتماع به که خیري 15 نومبر نو دا خبره وچلوئ، دا به چلیږي. دې دپاره به پوسټر هم کېږي، دې دپاره به نیټ باندې هم دا کوي، نیټ باندې به خبره. خو دونه ده چې د اوس نه سړی فکرمن شي که نه، نو الله پاک به په دې فکر باندې فیصله کوي. انشاءالله دا اجتماع به الله پاک کامیابوي. خدای دې مونږ او تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.